ورځ دې تیره په شومی کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه که پوهېږي په شتاب شتاب دې تله دي غافل مشه د دې دهر له شتابه په هغې جهان به سرنګ جواب ورکړې چې په دې جهان عاجز یې له جوابه د کاغذ په کشتۍ سیل بکړې ترکما دا کشتۍ به دې مرګې کاندي غرقابه چې افتاب یوه نیزه شي بیا به څه کړې اوس چې سوري لره درومې له افتابه په ازار د چا راځي مشي رحمانا که خلاصې په قیامت غواړې له عذابه چې بلبلې پکې نوې بوستان سکړما بې میوې به سروې قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان سکړما نن سبا بت خالی منګولې درومو نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ نن سبا بت خالی منګولې درومو کا بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګناه دریاب لاو کم لویا خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ما پتا پسې دا سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې دا سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې اس اثر دے پسنگین خاطرو نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنکڑے تو پا عشقی علما دروغ جن بولا تو پا عشقی علما دروغ جن بولا کہ یو بل ہم ہسے ما غند ملنکڑے عاشقین معشوقی تسپین لار دا تدا سپین لار و ما و تا گڑنکڑے دا دے سوک تر سنگ ناستی نپویگم چه خبر در رحمان سر پا جنکڑے دا اغا درویش اغا فقیر دا زمانے ہو کور بناستو کور نببار نتلو کور دا پوشو چه زمانے خزی سر دا تعلقات تی جوڑ خزی تیوی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا مونږ به پټناستو ته ورته روزه کده د حرکات خراب شونو بس مونږه عجب دې چې د خط په مولال ولما دا د زما په باب لیکلی دی پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوهېږم رقیبان زکتیره پر رحمان کاندی چتا خوا پوری نیولی دی پویگم سادر پوگوا چل رہو ڈیوڑائی کے ورطرور ناست عزیز خان نام ہے وینی و چرتزی دیورتی پریدا نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنگ عبدالرحمن اغا ورځ تر مرګه پورې بیا کور ترانه رہے عجیبه درته وایم ویلی می ندی د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندي د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار
تماوی چې لحد تورسین ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر روا عشقی غوندې خبره ده شریعت کے خوخ کار نہ دے ہوئے عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ منگ پکی اور نہ پکی تاسو دا بیلی پڑ دی آسی بے وہ ادھر تھا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کریو دا دے استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکول وی عزیزانو سڑے پا منز ولار دے مجنون مخ کے تیر شو رون دے زموز کم تزما مخ کے تیر شو ورطا شیخ صاحب پا خدا میں دے قسم ہوئی زد انسان پا عشق کلے ونے ما ماتلی دلینے خدا دے پا دوار استر گوڑن کا تا دا خدا پا عشق کے خدا تولاری نو زد چنگولی دما زپ یو بنی آدم میں لما ما واللہ کتلی دلے دا سلے ونے ما تو خدا تولاری نو تازت چنگولی دما لیلا دا بادشاہ زن تا پیش کا ورتوی چه از دیگر خوبان تو افزون نیستی دا تتسشه چه دا مجنون دی دا سلیوانه کرده اور تو گفت خاموش چون تو مجنون نیستی دیده مجنون اگر بوده تو را ہر دو عالم بے خطر بوده تو را کتا دا مجنون پستر گماتا و قتل عالم کے بے خطرش مجنون تا پتاو لگے دا چھے لیلا استا پسر بادشاہ سر دا باس کرے مجنون وہی چھے گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا بادو بس کد دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمه په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماتي پلار بوتلو کعبه ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی الہی تبت من كل المعاصی الہی تبت من كل المعاصی ولكن عشق لیلا لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دي توبه او د لیلا د عشق نه مې دي توبه مقام صاحب شان په عشق پوهیږي عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوخ تر جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنگ شاگردیو کا چې ځان دی ورید شي د شمع بیخ کې وګوره سونه پتنگان مړه پراتی आवाज چانی اورید او نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرہ تکبیر یا صحابہ
عشق دې ته وای چې پسترګو کې خار وي سب خوب کا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا خوب د یار سره هم د عاشق ناشي چې یار په بل دی یار وي سب خوب کا خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا حج دې وکړي عمل ور باندې لکا د دنیا د پاره هم رلوي سفر کا رحمان بابا څه وي وای د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله دا شعر مې ورته چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه دا سه دو یاران بچا لیدلی نوی چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمال چې ستاد حسن سنا خوانیم ستاد روی ادرس جهان زما سنا کا دا سمپل چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه نو بیا به ورته چې د یار درب په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما کای یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی که یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو وقت بدی پدرس جهان ورنکما یو که یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو اختبد پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بو صبر شي که یو ظلم لاستا په بو صبر شي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما نعرہ تکبیر ختم نبوة شان صحابة که یو ظلم لاستا په بو صبر شي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سوی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دے پر رحمان داستا د شوندو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چې کد سر خندل دشوار دی ما او تا تا کد سر خندل دشوار دی ما او تا تا دا په عشق سهل کار دے دشوار نه دی په عشق کې لا سر قرباني تشي ته وي رحمان بابا الکاغا ریبار نه تپوسو کچا یار بدنن څنګه حال کېو
هغه ورته وي د هیبت ایره بار پختل شما له بطیر بار پختل شم خدا از دست بی ویلی ویر بارتا نو بیا چې ور سره کېناستې ورته دی وکړه چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وایي چې د هیبت و مختکت نشما لهی بطی و مختکت نشم خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې ور سره ناستیم ورته کته نشم چې کیسه ته وي زړه بل ور کول او په خپل به زړه ګرځیدل چې تماین شي نو تا کې بڑ نه ستا واجبہ د بل چا په لاس کې اوس پښتو کې راشي رحمان بابا چا پروتو سرتور سره نسکور وی خوزول وی کم خوان رالی دی کندو تا ورته خبر نیم چې راوستم لکم څه خبري خبر نیم چې راوستم لکم اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما دې ځنه پاینم چې چا راوست او دې ځنه مې کوم ځای ته لګي دا ماته پته نشته زما مثال د څه دی لکړون چې لاس د بل په اوګه کېږدي اس جوور الوړه نوي ور معلومه زه خو عاشقم واګې مې د محبوب په لاس کې دي خبر نه یم چې داسې به واګوي چې داسې ځو که داسې به واګوي چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي تسبیح پلاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي هاي وای تورا ګیره مې شو سپینا زه حیران یم تورا ګیره مې شو سپینا زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے رحمان بابا وی نوم داستاو د بل اخلم ځان توایم نوم داستاو د بل اخلم ځان توایم خپه نشي کمنوم واغستوستا دا رحمان بابا چې زه در توړان دي رستو کومه دا سه معمولی سړی نو دا مالی دلې ده دا مالی دلې ده د نن 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم 28 کال مخکې د قبر جوړېدو او زه تلم چې تلم نو لحد سره بنیاد کنسته او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغزمکه خورجنه غوندې دا نو داسې په جبل می ادلحد سایډ اوالو چې اومه والو غراب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره زلفی دي دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي
او د شوي کړي خامتا کپنه دی. اگلکارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدانو منه کې کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آو مال تاسو ملان دی راشه اغیم را کوشو سټور رپی او یریږي ما غی ته په انکو کې وی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تو تسی منو چکلاو زلاس ورنه نباسم کدی مړی رانی وما کنا نو رامه کا گئی لاس میں ورنه نه استو پدې مخ لاس وا پدې ګیرا کپن پدې زینو پدې لاسونه سر وخته پاک ځای کې ناستم داسې پروت ته لکه اوستي چی لکه اوستي چی یو 15 منټه می پلاس والو مال کې دې شي سي ډانچي 15 منټه چې خا تسلی می وشو هغه د سر لارې چې په وختو کې وته و قسم په خدای چې هم صفاخ کاری ده دا د سترګو باندې نړای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس وای لکه جلاس مې یوځل نه نستونو ډاډه شوم کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زرغه سوره بند हमरा خلق زیارت کا پسل مرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه بادهیر شي د جنت د باغ ګلونه بادهیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه وي او په سیکل را سور شمو ته نراله تمام تن میں درنجو پسې روړوي تمام تن میں درنجو پسې روړوي خو په ماد تور سترګو یو نظر وای تر بد ورځې پورې بجفا کړې تر بد ورځې پورې بجفا کړې کب مخد وفا هم چر پیدا کړې معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چې کلا هغا کلا دا کړې ماستا خوی دے وہر چاو تستایل ہے اسے نچے میں پدرس جہان رسوا کړي رحمان بابا تا اورنګزیب بادشاہوی چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته ز او ستا دربار تر اتلل او اشعار ویلیو ولنن پترخ کې میں جانان پلاس کې میں جام دے نن پترخ کې میں جانان پلاس کې میں جام دے زکا اورنګ د زمانه زما غلام دے نن پترخ کې میں جانان پلاس کې میں جام دے زکا اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام غنما زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہان ز خپل غلامان غنم بیا ورته وی واورا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا نو مرګه بيدا تخت و تاراج کا چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی سبحان الله جانا نستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی
داستا مهرباني ملا پخوا من لیدي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي څنګه مسلمانی چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا یارانہ کے بعد چمی من خدای پتا باندې پیدا کړه چمی من خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما داستا جفا قبولا په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د رویه درس جهان زما ثنا کا چې ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشی چې بتړل لمب وهل کا چې وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں بل کی تھی تو نے زباں میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری رحمان بابا ته چاوي چې راځه دلته یو مولا راغلی دی جلسه ده چې تقریر واوري هغه مولا څه چل کوي وی تقریر به واوري هغه ورته رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا رحمان دومره اوزګار نه دی د کار د عشقا چې غوګونی سي ناسه غوندې اوزګار تا دا نصیحتونه چې کوي دا اوزګار دي او رحمان بابا د عشق د کار نه اوزګار نه دی نو هغه ته وخت څنګه ونی کم خلق چې کول غواړي او ځان اوزګاری دي شي ارس کی کې راست په سر د سروي تو تیان تلان د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي وای دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه دغه باغ بد اخلاص نشد خزانه کچا پیرت نصد سکندر کی نشد خزانه دغه باغ
خزانہ کچا پیرت نسد سکندر کی صالحہ تو سنگ بودی دل خراش صالحہ تو سنگ بودی دل خراش آزمورا یک زمان خاک باش در بہارا کہ شود سرسبز سنگ در بہارا کہ شود سرسبز سنگ خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ سینچ دے پھر خون دل سے سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں گل پلالوپ گوہر کلسوک پیری گل پلالوپ گوہر کلسوک پیری بیلما چتا خنداکڑا ما جڑاکڑا دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل دیوانہ جو کہتے ہو تم مجھ کو سرے محفل اتنا تو بتا دیجئے میں کس کا ہوں دیوانہ اتنا تو بتا دیجئے ایک بار چلے آؤ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی ایک بار چلے آؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹوٹے ہوئے دل میں بھی للہ بسا دیجئے اجڑا ہوا کاشانہ للہ بسا دیجئے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے جوہر کو ذرا دیکھو کس شان سے نکلا ہے ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ ایک ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک ہاتھ میں پیمانہ جوہر کو ذرا دیکھو زباں پہ دل کا ہے غل زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی وہ بت
जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्तचीनों में. یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای. دا شادي ملدا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل، مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې. نو کته داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوبه وي چې هاذا محمد رسول الله. ٹھیک شو. نو ما ته وی چې تبه ورته سوي، نو ملزب ورته وای ما د ملائکو ته چې بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو می زئی دل برلا، بو می زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو می زئی دل برلا. اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپل پردي ټول لاړ شي کنه. ٹھیک شي. خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، خپل پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، نشتا بیلتا میں بل حکیما، نشتا بیلتا میں بل حکیما. بیا نوم دې بجلی ګرځما شوي خاورې په سر زما، نوم دې بجلی ګرځما شوي خاورې په سر زما، کله با نظر کړې په یتیما، کله با نظر کړې په یتیما. وای ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، ته په بستر د بیغمه کوي خوبونه، زما په مخ کې او خلارې جوړوینا. یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض، په ساحل کشته د هچا نه ډوبېږي کڅوک نه کپ دریاب باندې غرض. دا دنیا په احمقانو د آبادا، دا دنیا په احمقانو د آبادا، دانا نه کپ دنیا باندې غرض. او الہی آبرو رکھنا، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے، زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. پجب اسلام اسلام او په سرونو کې د کفر بازارونه لګېدلي دي،
छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में वही का जाहिर में द सड़ू दी ज़े सकड़म पमाना के द चारपायु पे हिसाब यम रहमान बाबा ته چاوي چې ته دي خلق تزیر ازینا هغه ورته ویل خایس د ما د یار نه دي خبر سو په خایس د ما د یار نه دي خبر سو که خبر شي پرې بند دي دغه درسو چې زندگی کی هاي وہ ایک رات کیا پر کیف تھی زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیف تھی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے کس کا فرق و توبہ ټوټنے کا ہوش تھا ما ته وی جواب چې ما ورته وی چې په نظر کې د فرق نوی رحمانا خلی مختب کتو کې ګناه نشتا خطا قد فرحات غند همت ځان کې پیدا ک طاقت فرحات غند همت ځان کې پیدا ک نو علا بشیری نستا پا ننگ شیرا روانا پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون کو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاویږي نو زړه کې دغه غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی ما سره څه کار دی ویل پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي ما راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا ما راویلګه خو ترجمان ور سره راولېګه ځ انګریزي نه پوهېږم نو ما ته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بس راویلګه لس بجې د ورځې راولېګه دا زما عمر ګيري سپینه ټوپای په سر وی دا زما غوندې جامع اغوستې وی کیناست مال دا ولی تاسو امریکن یې ویلاوجی مال دا ګيري دا ټوپای دا سپینه جامع د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کال په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګيري سړې پریدینا نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کال مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرېخه سری سرچ کوي ول دا ګورو چې دا سړې په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې ده عموم په امریکا کې اوریدلیو چې دا بجلیګر مولانا چې ده دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لګوای او ستا سو تاوه مال سب سم اوریدلی وای مونږ دا اوریدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې ده نو بیا به مسلمانان شي کنه ویل شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره کړه
ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وایو خو ته لګ مونږه پوي. نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د باقابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگ مرمرو، یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره. پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم، 11 بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادتم اختر روز به مونږه رحمان بابا کې تیرول. دې سره مې چې خبر وکانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو. ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره. نو ځا کندې ته کوشم او د لحد سایډ می په جبل والو چې اونې والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم اوس دنه مړې پروت دی. نو ما ته هغه مستری आवाज وکړ چې اوته بیا تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبي تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دومره کولاو. ا طالب ما سره تل او سید نامه وخت دی وبخي هغه مرا ټوپ کو. د داسې قسم خولي ویډیوګانو د قتل لپاره زموږه چینل سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره زموږه دا چینل شیر کړئ. جزاکم الله خیره. ډېر مهرباني. د ویډیو قتل لپاره ډېر مهرباني.